بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة صدق الله العلي العظيم. سورة والنازعات دا سورة مبارك مكي دي فمكة شريفة كي نازل سوي دي تسمية دا دي في سورة النازعات سر راغلي ده زكا الله جل وعلا قسم كوي فنازعات سر چاغ ملكي دي آغا ملكي راكاجي أروحان دا بني آدم د کفارو دا په عسر سختی او شدت سره او د مؤمنانو دا په نرمشت او سهولت سره نو الله جل وعلا په دې نازعات ملائکو باندې قسم کوي نو ټوله صورت تسمیه راغله په نازعات سره تسمیه د کل په اسم سره د جز راله دا صورت مبارک چې دی دا ټیک شپږ څلوېښت آیات لري شپږ څلوېښت آیات لري یو سلو درو اویا کلمې لري 953 حرف لري یعنی دغه صورت حروف 953 دي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنازعات الله جل وعلا فرمایي چې زموږ د قسم وي په هغه ملوکو سره چې کاږي ارواحان غرقا په شدت سره د بدو خلکو والناشطات زموږ د قسم وي په هغه ملوکو سره چې دوی په اسانتیا نرمش سره روح قبضوي د مؤمنانو نشتن په نرمش سره په سهولت سره لکه یو ژی چې د اوبو ډک یو څاڅکی درنې رالویږي په څونه اسانتیا سره د مؤمنانو اروحان په داسې اسانتیاو سره الله جل وعلا دا روح ځنې قبضوي د ملوکو په واسطه سره چې هغه ډله د اسرائیل علیه السلام ده چې د اجسادو څخه د اروحان راباسي والسابحات سبحا زموږ د قسم وي په هغه ملوکو سره چې دوی سبقت کوي ډېرې چابکې دي امر د الله جل وعلا د اسمانو څخه ومځکې ته راوړي او یا ارواحان د مؤمنانو په چابکۍ سره جنت ته ځغلي فالسابقات سبقا زموږ د قسم په هغه ملوکو سره چې دوی سبقت کوي سابحات معنا دا چې دی ډېرې تیزې ملکې دي دوی تیزشت کوي هغه امر د الله جل وعلا سره راوړي یې نازلوي یې په دې مځکه کې تطبیقوي او سبقت کوونکي بیا هغه ملکې دي چې د اروحان د مؤمنانو چې وایي ښه ښایسته خوشبویه ټوکرې راوړې وي دا ملکې بیا هلته بل ځای ورته ناستې وي هغه د اسرائیل علیه السلام ملکې هغه روح قبضوي ځنې اخلي نو د مؤمن مسلمان دا په ډېر نرمښتو په ډېر ښه عزت او په اسانتیا سره ځنې وکاږي نو هغه ملک یې دستي بس په هغه د جنت په ټوکر کې چې ډېر خوشبویه وي نو بیا په هغه کې پیچي ژر یې ځغلی تسبق بارواح المؤمنین الى الجنه سبقت کوي په ارواحانو سره د مؤمنانو و جنت ته اعلی علیین ته یې وړي او هغه چې بد خلک وي کافران وي د هغو دا په ډېر شدت سره لکه زوزان چې په وړیو کې ته راکشیې دغسې په تکلیف باندې دی وي یو رګ په بدن کې پرې کېږي په ډېر شدت سره
څونه رګونه دي د دې ګردو په دردو باندې دی خبرېږي او مؤمن دا داسې په یوه عمله باندې بس په اسانتیا سره الله جل جلاله خو بیا هم نزعه زکندن خواري چې دي دا سخت حالات دي نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و سلم په دا وخت کې به لاس لندوي پر مخ به تیروي او بیا به فرمایله وان للسکرات عذاب یعنی دا سکرات دا زکندن لره عذابونه سته شدائد سته مشکلات سته دردونه سته نو دا سته خو داسې کچه باندې نه وي لکه د کفارو دا هغو دا ډېر په تکلیف باندې د هغو ارواحان وځي د بدنه څخه نو فالسابقات سبقه زموږ د قسم وي په هغه سابقینو ملوکو سره سبقت کوي په ارواحانو سره د مؤمنانو په چابکوالي او سبقت سره فالمدبرات امرا او زموږ د قسم په هغه ملوکو سره چې دی تدبیر کوي هغه امور د بندگانو په تدبیر سره یعنی الله جل وعلا دی ته دا وظیفې ورکړي دي دی په تدبیر سره دغه نظام د مؤمنانو چلوي علما لیکي وای تدبیر د امور د دنیا الله جل وعلا دا سپارلی دی وسلور ملوکو ته سلور ملوکو ته دا وظایف ورکړي چې اول جبرئیل امین علیه السلام دی دوم میکائیل علیه السلام دی دریم عزرائیل علیه السلام دی څلورم اسرافیل علیه السلام دی جبرائیل علیه السلام موکل دی د جانب د خدای پاک مقرر کړی دی درولې دی په بادو او لشکرو سره خپل وما يعلم جنود ربك الا هو علم نلري پشمیر د لشکرو د الله جل وعلا مگر یو الله جل جلاله علیم دی خو الله جل جلاله په امر باندې جبرئیل امین علیه السلام دا وظیفه لري او میکائیل علیه السلام بیا موکل دی په بارانو نباتاتو سره دا وظیفه د خپل لشکري لري اسرائیل علیه السلام موکل دی درېدلی دی په قبض سره د نفوس دا نفسونه قبضوي اسرافیل علیه السلام بیا فهو ينزل الامر عليهم اسرافیل علیه السلام امر الهی نازلوي پر دی باندې چې تاسې به دا کوئ ستاسې وظیفه دغه ده ستاسې وظیفه دغه ده ستاسې وظیفه دغه ده لکه څنګه چې الله جل وعلا دغسې امور د دنیا ملوکو ته سپارلی دي په انسانانو کې هم داسې اشخاص لري چې بعضې امور دی ته الله جل جلاله سپاري د الله جل جلاله په امر سره دی چلاو کوي په دې دنیا کې چې دا په هر وخت کې وي خو په قرآن شریف کې د خضر علیه السلام قصه لوی دلیل دی لوی اثبات دی د دې چې د هم په دې مځکه کې چلیده کول د امورو ده چې د هر مسلمان د هر انسان په حق کې الله جل وعلا څه ورته وفرمایي هغه کار پر مخ باندې بیایي نو په دې ټولو دغو شیانو سره چې یاد شول دغو ملکي چې دا 15 قسمه ملکي یادې شولې الله جل وعلا قسم په یاد کوي نو جواب د قسم محذوف دی هغه دا دی چې لتبعثن یا کفار مکه زموږ په دغو 15 شیانو ملکو سره قسم وي چې تاسو به پاڅول کیږي تاسو به بیرته ژوندي کیږي الله جل وعلا په حضور کې به درېږي یا کفار مکه او کافرانو د مکې او مشرکینو د مکې او منکرینو د ورځې د قیامت چې الله جل وعلا به خامخا تاسو ژوندي کوي یوم په دغه ورځ کې به ترجفور چې دغه ورځ راځي ترجفو معنا په زلزله کې بس زلزله بس راجفه هغه راجفه یعنی دغه هر شی چې وي هغه به په تزلزل کې سي په زلزلو کې بسي په استراب کې بسي له ډېره شدت څخه د دې ورځې چې هر شی وي هغه به بیریږي د وهم څخه به ټکټ کیږي دا یو داسې ورځ ده وروسته در دې راجفې وروسته تتبعها بیا به تابع وي د دې راجفې الرادفه
رادفه یعنی دوهمه شپېلۍ چې په منځ کې د اولې شپېلۍ او دویمې شپېلۍ علما لیکي چې 40 کاله عمر تېرېږي 40 کاله زمانه وي بیا نو بله شپېلۍ وي او داسې حدیث هم راځي چې دا صحابي 40 یاد کړي بیا پوښتنه ځینې وکړي 40 څه 40 کاله 40 ورځې 40 میاشتې وایي نور نو زه هم نه یم خبر هیر مې دي چې څنګه نبي علیه السلام مبارک یاد کړل خو دا شی سته اوله شپېلۍ سته چې هر شی په اضطراب کې کوي بیا وژل کېږي دویمه شپېلۍ سته چې هر شی راژوندي کوي الله جل جلاله په هغه څه قلوب زړونه به یومئذ په دغه وخت کې په دغه ورځ کې واجفة ډېر به بیریږي خائف به وي زړونه به سخت بیریږي ډېر به په اضطراب کې وي چې دی وویني هر انسان هغه احوال د ورځې د قیامت او بل لا دا چې ابصارها سترګې به په دغه ورځ کې د دې نفس خاشعة ډېر ذلیلې وي ډېر به په ذلالت کې وي چې د ډېره ذلیلتوبه څخه به خپلې سترګې نسي پورته کولی چې په دې وجه باندې چې دوی د رب جل وعلا څخه یاغیان وه د الله جل وعلا وحدانیت یې نه مني د الله جل وعلا اوامر یې نه منل په دغه وجه باندې چې دوی مړه سوي دي په ککړتوب کې ځانونه په دنیا کې صفا نه کړله په هغه ککړتوب کې خپل ځانونه مړه کړل په هغه انکار و بغاوت و سرکشۍ کې دوی ولاړله مړه سول نو په دې وجه باندې به دوی خپل سرونه نسي راپورته کولی امام ترمذي و حدیث را نقل کړی دی چې درېیمه د شپې ولاړله نبي علیه السلام مبارک ودرېدی وایي بیا فرمایل یا ایها الناس یعنی د شپې اوس وخت کې 2 بجې سولې یا ایها الناس اذکروا الله ذکر د الله وکړئ خدای پاک یاد کړئ جاءت الراجفه راجفه راغله چې زړونه سره په اضطراب و زلزله کې راولي هر شی په زلزله کې راولي تتبعها الرادفه پس تابع د رادفه چې بیا ټول مخلوق بیرته ژوندي کوي چې هغه دویمه شپېلۍ ده د سور جاء الموت بما فيه راتګ وکړي مرګ راغلی سره د هغه شیانو چې په دې مرګ کې دي هغه متعلقات د مرګ راغلي دي راورسېدله نو مرګ ډېر نږدې دی نبي علیه السلام مبارک په هغه وخت کې اعلان فرمایلی دی نو سړی باید داسې وکړي چې خپل آمادګي ورته ونیسي نبی علیه السلام مبارک خبر درکړي چې خدای یاد کړي ذکرونه وکړي غفلت مه کوئ هم راجفه راغلی ده وروسته رادفه راغلی ده او مرګ راغلی دی او هغه چې متعلقات دي مرګ دي چې سړی ورسره مخامخ کېږي دا ټوله راغلي دي تاسې وویښئ تاسې خبردار واوسئ دا پر 2 بجې د شپې نبي علیه السلام مبارک دا اعلان کړی بل سړی بیا وویل یا رسول الله ارأیت ته ما خبرکه ان جعلت صلاتي كلها عليك ولکه زه داسې وکړم چې دا خپل درودونه چې زه وایم ګرد تا ته درکړم دا څنګه دی قال اذا يكفيك اللهم اهمك من دنياك واخرتك که تا داسې وکړله ټول درودونه دې ما ته راوبخښله نو الله جل وعلا به کفایت وکړي ستا د ټولو غمو که د دنیا غمونه وي او که د آخرت غمونه وي دغه درودونه به ستا کفایت وکړي تا لره نو ډېر درود پر نبي علیه السلام مبارک هم د اذکارو څخه دی او هم نبي علیه السلام مبارک په خوشحاله کیږي او هم مشکلات حل راتللی شي نو یقولون وایبه ائنا دا مشرکینو به ویل چې ځانو ته بې پوهان ویل پروفیسران به ویل خاوندان د بصیرت به ځانو ته ویل د استهزاء پر ډول به مؤمنانو او نبی علیه السلام مبارک ته داسې ویل ائنا ایا موږ لمردودونه موږ بیرته ردیږو فی الحافره په هغه اول ژوند کې لکه موږ چې ژوندي بیا مړه شو بیا بیرته هغه اول ژوند ته راځو
اذا كنا په هغه وخت کې چې موږ عظاما اډوکي نخره زاړه ټکور شوړېدلي بیرته به موږ نوي انسانان جوړېږو. نو قالو دی تلک دا رجوع زموږ چې د هغه ژوند ته اذن په دغه وخت کې کرتون دانو رجوع ده خاسره ډېر د خسران او د تاوان څخه ډکه رجوع ده. دا خو موږ په ګټه نه ده چې دا دې موږ ته ګټه وکړي. دا به د سزا پر ډول داسې د کافرانو د ورځې د قیامت انکار کاوه او دا خبرې به کولې. نو الله جل جلاله فرمایي چې دا ښه کم دشوار او سخته خبره نه ده. فإنما خبره خاص دا ده بله نه ده. هي دا رادفه چې د ټول انسانان بیرته راژوندي کېږي، یعنې د سور شپېلۍ زجرتون دا یو پوکل دی واحدتون یو په یوه پوکې سره به دا ګرده انسانان ژوندي کېږي. فإذا په دغه وخت کې چې پوس وله شپېلۍ هم دا ټوله خلایق به بالساهره دا به پر مخ د مځکې ژوندي ناست وي، د خپلو سرو سره به خاورې ټکوي، روغ رمټ تیار سالم به الله جل وعلا وګرځوي پر دا سر د مځکې. نو دغه ساهره کې هم علماو خبرې کړي دي چې دا بعضې وایي چې دا مځکه د بیت المقدس سره یو اواره مځکه ده، دې ته ساحره وایي. دا خلک به ټوله دلته راژوندي سي، ځکه د حشرګاه د حشر و نشر ورځ چې د هغه په دې علاقو کې ده. څوک یې په شام کې یادوي دا ساحره مځکه، خو مځکه خو ټوله ده، خو الله جل جلاله به وایي څو چنده وارې وایي د دغې مځکې پسې پراخه کې اوږده به کړي، غرونه به ایسته سي، لوړې و ژورې به ایسته سي، شلې به ایسته سي، یو لا صفا ډاګ به جوړ سي. نو دغه خلک به ټوله دغه صفا ډاګ ته را دعوت سي او ټوله به ورته راځي. دا به د حشرګاه میدان وي، دلته به حساب و کتاب کول کېږي. نو دغه ځای چې دا پراخي ده، دغه بیت المقدس و شام و دا عربي ممالک، دغه ورځ د قیامت به هم دلته وي، دا میدان د ورځ د قیامت به پر دې ساحه باندې وي. نو دغه نوم بس د ساحرې دی، خو دا مځکه ډېره پراخه کېږي، دا مځکه نه ده، اوږدېږي. نو هل آیا اتا راغلی دی که و تا ته ای نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم حدیث و قصه بیان موسی د حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام اذ په هغه وخت کې نه دا چې غږ وکړي هو د موسی علیه الصلاة وسلام لره ربه رب ده بالوادي په شله کې المقدس چې پاکه شله وه، طوه د طوه شله وه، نوم یې طوه و چې دا شله په کوی ترکی وه او دی روانو مخ د مصر پر خوا، شپه هم وه، یخني هم وه، کوروالا یې هم ناجوړې وه. نو په غره کې د روښنایي ولیدل، دی پسې ورغلی هغه غره ته، ولتسې کښېنېدلې، زه به د لارې معلومات راوړم یا به یو سکروټه راوړم، ځانونه به په تاوده کړي. دی چې دې غره ته ورغلی، په دې غره کې په یو تکه شنه درخته کې اور بل دی، مریام لاړې چې ورنږدې کېږي هغه درخته ځینې لرې کېږي، چې بیرته ځینې را وبېرېږي، دی ځینې را منډه کړي، هغه درخته پسې را منډه کړي. نو په دې وخت کې الله جل جلاله د طرفه څخه پر ده باندې غږ کېږي، یا موسی انی انا ربک، زه چې یم رب ستا یم، فاخلع نعلیک، ته چې وټې وکاږه، انک بالوادي المقدس طوى، ته په یو شله مقدسې طوه شله کې یې. وانا اخترتک فاستمع لما یوحى، ما ته مختاره کړی یې په رسالت و نبوت سره، فاستمع لما یوحى، غوږ ونیسه هغه لره چې تا ته وحي کېږي. انني انا الله، زه چې یم الله یم، لا اله الا انا، نسته یو معبود برحق په وجود کې، نسته بل الله ما سوا د الله جل جلاله څخه مګر خدای پاک وایي هغه زه یم. فاعبدني، یوازې زما عبادت کوه، واقیم الصلاة لذکري، لمونځ کوه چې یاد سي. نو بیا الله جل جلاله سره د دې په دغه کویتور کې د ده ته فرمودي کېږي، معجزې ورکول کېږي، حتی لکړه دې وغورځوه، ما تلک بیمینک یا موسی، ستا په لاس کې څه شی دی؟ قال هي عصایا، دی ورته وایي دا لکړه زما ده، اتوکل علیها واهش بها علی غنمي، زه یې لګومه د خپلو رمیو پسو ته واژه ماشه پر رژومه دا بلګونه د درخت څخه، ولی فیها مآرب اخرى، په دې کې نورې ګټې هم زما موجودې دي. نو بیا الله جل جلاله ورته فرمایي
چې ته یې وغورځوه دا لکړه خپله ده چې وغورځول فاذا هي حیة تسعى هغه مار شو ځغستلی دی وبېرېدي نو بیا الله جل جلاله ته مه بېرېږه واخ خپله لکړه چې واخیستله چې لاس یې واچوي یا مار ته هغه بېرته لکړه شوه نو دغه معجزه یې ورکړله واضمم یدک الی جناحک خپل لاس دې بغل ته که ده چې بغل ته ویښ شي ظلو بل کېدي تخرج بيضاء من غیر سوء آیة اخرى تک سپین براوتی هیڅ علت به هم نه درلودي ظلو بل بکېدي نو بیا ورته اذهب الى فرعون انه طغى ولاړ سوی فرعون ته د سرکشي کړې ده نو بیا دی ورته وایي چې زه په خوله کې بندېږم خدای دا ژبه مې رایله کړه خپل سوالونه ځینې کوي ما ته یو معاون راکړه چې هغه موسی هارون علیه الصلاة وسلام دی چې دا واجعل لي وزیرا من اهلي زما د اهله څه یو وزیر راته مقرره کړه هغه سوالونه ټوله خدای پاک قبول کړل او دی بس روان شو مخ پر هغه طرف باندې د فرعون کوچنیان یې ورې پرېښه چې بیا د رب جل وعلا په حکم کې وایي سستوالی را نسي نو اذهب ته ولاړ سئ الى فرعون او فرعون ته انه دا فرعون طغى سرکشي کړې ده فقلت ورته ووایي چې هل لکه آیا تا لره چې زه تا بولم الى ان ودیته تزکا چې ته ځان پاکې آیا ستا سره دا استعداد شته چې زه تا ورته بولم او ته خپل ځان پاکې آیا دا اراده لري ته چې خپل ځان پاکې آیا تا لره رغبت ستا په پاکۍ کې د دې شرک او د دې عیوبو څخه چې تی لرې واهدیک او زه ښودنه کوم تا لره الى ربک ومعرفت لره د رب ستا چې ته معرفت د خپل رب جل وعلا وکې په براهینو سره فتخشا ته به وبېرېږې د خپل خدای پاک څخه خبر نو په دې کې ته رغبت لرې چې هم ځان پاکې په کلمه طیبه سره په لا اله الا الله سره او زه به هدایت وکم لارښودنه به وکم ومعرفت ته د رب ستا چې ته معرفت د رب حاصل کې فتخشا ته به وبېرېږې نو ځکه چې هر څونه څوک معرفت الهي حاصلوي د دونه د غونده د بیره او خشیت ډېرېږي که چیرې خپل خدای پاک څوک نه پیژني نو هغه نه بیریږي د خدای پاک څخه نو هغه ټول عمر په سرکشي کې گزاره کوي نو ځکه الله جل جلاله فرمایلی دي چې انما یخشى الله من عباده العلماء بیریږي د خدای پاک څخه بندگانو څخه چې هغه علما دي ای العلماء بالله هغه علما چې خدای پاک معرفت حاصل کړي او نبی علیہ السلام بارک فرمایلی دي من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل که څوک وبېرېدی د خدای پاک څخه هغه و دې کلا ته ننوتی د نجات ومن ادلج بلغ المنزل څوک چې ورننوتي هغه به منزل ته ورسېږي امام ترمذي د حدیث را نقل کړی دی نو که د چا سره په زړه کې بیره د خدای پاک نه وه هغه خپل خدای پاک نه پیژني چې هر څونه جاهل وي بې خبره انسان وي هغه ډیر جرأت پر ګناه او نارواو باندې لري او څوک چې پر خپل خدای پاک پیژني علم پر لري هغه په ډیره کچه باندې سړی بیریږي بیا چې یو بنده د خدای پاک وبېرېدي د خپل خدای پاک څخه هغه سړی منزل ته بیا رسېدلی د مقام او مراتبو حاصلول دا ناشوني دي یو انسان لره تر څو چې د خپل خدای پاک څخه نه بیریدلی تر څو چې د معرفت د خپل خدای پاک نه حاصل کړي نو ځکه علما وایي چې بې علم نتوان خدا را شناخت بې علم دا طاقت نشته چې خپل خدای پاک وپېژني نو په علم هغه براهین دا خو ټوله یو خدای سي دي چې دا عرش ته سړی ګوري خدای پاک پیژني او یو سم دم داسې چې په کتابو کې وي د انبیا علیهم السلام او کم کشفیاتو چې د الله جل جلاله پیرزوینه په یو چا وس نو په هغونه اندازه علمي معرفت الهي ورته حاصل وي
هغه په دغونه اندازه د خپل خدای پاک څخه بیریږي. نو چې وبېرېدی دا سړی مقام ته وصل شو. الله جل جلاله دا سړی مقام ته وصلوي. دا سړی بیا د هغه صفاتېږي نه. نو منزل او مقام دا معلق دي در خوف الهي پورې. نو هغه پای و منزل ته رسېدل و مطلب ته رسېدل هغه بیره د خپل خدای پاک څخه. بیره ډېره شی ده چې سړی به د خپل خدای پاک څخه بیریږي. په دې کې دونې باریکۍ دي چا کې چې وهم د خدای پاک موجود وي. یو مقام ته سړی رسیږي، څوک د خدای پاک څخه بیریږي، څوک نه بیریږي. فرعون انا ربک الاعلى ربکم الاعلى، زه لوی خدای پاک ستاسې یم، د خدایي دعوا یې وکړه، زه لوی خدای یم ستاسې. او منصور صاحب هم ویل انا الحق، زه حق یم. منصور صاحب روح اعلی علیین ته ولاړی، د خپل خدای بیریدی، عارف د خدای پاک. او فرعون د تمرد د سرکشي او طغیان په خاطر دغه دعوه کړې وه، هغه خدای پاک سجن ته بوتلی. نو په دې وجه باندې نو موسی علیه السلام دته چې وایي و اهدیکه زه تا ته ښودنه کوم و معرفت ته د رب ستا فتخشا به ربه ته وبېرېږې، ته به د خپل خدای پاک څخه باره وبېرېږې. فاراه الآیة الکبرى، لیدل یې وکړله په ده سره، په فرعون سره، هغه آیات علامې الکبرا چې غټې غټې وي. دا د عمالقه یو قوم په دې کې باچا چې به و ټوله هر باچا ته دی فرعون ویل. خو دغه فرعون په دغه وخت کې چې باچا و دا د ولید په نامه سره و. دغه ولید فرعون ښیي، دغه باچا په دغه وخت کې و، دغه غټه دعوا یې کړې وه. نو نه معجزې موسی علیه السلام و دغه ظالم ته ورښکاره کړلې، سره د دې فکذب تکذیب یې وکړي بیا هم دغه فرعون، وعصا نافرماني یې وکړه د اوامرو څخه د رب جل وعلا، د خدای پاک حکم یې ونه منه. ثم ادبر، شا یې وګرځول و ایمان ته، یسعى، بیا یې هم کوشش کاوه په مځکه کې په فساد سره، چې په مځکه کې فساد خپور کړي، کفر خپور کړي، شرکیات خپاره کړي، فاسدات و نارواوې خپرې کړي. نو دا ډېر غټ جرم دی. یو څوک خو داسې وي خپل په ذات کې یو ګمراهي پکښې کې وي، خو نور کوشش نه کوي چې نور خلک ګمران کړي. ممکن دا درې وخته پرې پاته سي، خو د نن عصر کفار به خدای پاک خرابوي. دوی پر دا خپل کفر باندې اکتفا نه کوي، بیا هم نور کوششونه کوي چې د خدای پاک احکام و دینی احکام دا د منځ څخه پورته سي. کوشش کوي چې دا په مځکه کې فسادونه خپاره کړي. چې یو ښکاره مثال د دې دا دی چې دوی کوشش دا دی چې په دنیا کې د ښځو فتنه خپره کړي، نر و ښځې سره ګډ کړي، او هغه اصلي نسب چې د حلال نکاح څخه دی دا د منځ څخه پورته کړي. چې نسب لاړې بیا نو ادب دی وي، ارمنې به پیدا کېږي. ارمنې چې پیدا شول هغه حق نسي قبلولی، نه باطن ته تېرولی سي. نو دغسې شی به زیږي چې هغه به شدت د کفارو سپیکر وي. څنګه چې دوی وایي ته به په نامه مسلمان یم، به دغه شی وایي. او د دین احکام دوی ټوله دا باني و انې کوي،
د پاره د رسیدګۍ د خپلو شخصي اغراضو کفري اغراضو. لکه مثال اوس د ښځو ستر و حجاب دی، دا خو یو قرآني حکم دی، دا د هیڅ باچا په باچایي پورې تعلق نه لري. دا 1400 کاله کېږي حکم جاري دی، دا 1400 کاله کېږي چې دین د اسلام افغانستان ته راغلی دی. بیا زموږ ښځو بې ستري و بې حجابي نه ده کړې. زموږ اناګانو څه شي کول؟ چادري و بغرې ټوله کولې، او دا بغرې به وي، هغه نور شان به و داسې چې حتی دا خپله پایسه یې لا هم په چا نه لیدله. چون به چادري وي دلاغي و چادري، دا دلاغي به یې کولې. او په اطرافو کې مو ښځې غټ غټ پوړینان به پر سر اچولي وه، یوه سترګه به یې ښکاره وه. کله چې به د یوه کوره در بله کوره تلل په هغه کلي کې په دغسې ستر او حجاب کې تلل. دا تاریخ د ټول افغانستان دی. خو دا څه زمانه کېږي چې دغه بېټلانې وو بې ستریانې وو دا شیان په موږ کې مروج شولې. او اوس نو داسې دلایل راته وایي، داسې دعوې راته کوي چې پخوا نو کله داسې حجاب و ستر و کله داسې و. خو دا یو مثال ما یاد کړي چې په خپل کفر د سړي ارمان نه خیږي. لکه فرعون عباره نو یسعى کوشش په فساد کوي چې نور فسادونه نافرماني د خدای او رسول څخه نور په دې ځمکه کې خپري کی جاری کی. نو مسلمانان کنو بیخي ضعیفه وه، بیخي ضعیفه وه. نو پر خپل کورنۍ خپل ځان خدا احکام الهي هر حکم چې وي هغه نو ښه جاري کولی شي. او که بیخي نو د دې کار خلاصو، د مسلمانانو کار خلاصو، نو بیا خو نو دغسې کېږي لکه په دنیا کې چې وګورې هسې ما ته چې د کافرو د مسلمان فرق نه کېږي په لباس، خوی، عادات، خوراک، څښاک، هر څه یې د هغه پر ډول باندې وي. دا خو شریعت نه وایي، دا خو اسلام نه حجابوي داسې رقم حالات چې ستا او د هغه فرق نه کېږي. ته مسلمان یې، خو کلمه وایې، لمونځ کوې، وظیفې کوې، ته د هغه سره یو شی، هغه نه لمونځ نه کوي، نه خدای پېژني، نه رسول پېژني، هغه دوژخ یې ځای دی، ته هغه چمونه کوې. مسلمان باید دغسې نه وي. نبي علیه السلام مبارک موږ توصیې کړي دي تاسې هېڅ قسم تشبیحات د دوی سره مه کوئ او مې تابعداري کوئ، مې خبره منئ، دوی پر لاره مو سره ځئ. نو چې دغه فرعون یو خو نافرمانه و د اوامرو سره د خدای پاک، بیا ایمان ته شا وګرځول، برسیره یسعى کوشش یې په فساد سره کوي. فحشره را جمع یې کړله ساحران یې په مقابله کې د حضرت موسی علیه السلام چې د موسی علیه السلام سره مقابله وکړي او د موسی علیه السلام د رسالت او نبوت مخه ونیسي په دغو ساحرانو سره. دا نو په دې کې هغه غټ لسم غټ شمو دا یو ټوله په کار واچوي، خو هغه خنثی شو او فقال ویې ویل انا زه چې یم رب ربکم ستاسو یم الاعلی، لوی رب ستاسو یم. دا خبره هم کوله چې زه رب ستاسو یم اعلی، چې در ما بل رب اعلی نسته، دی چې دا په ګمان ورکول. او زه صاحب د سلطنت مطلق یم، او څه چې امور ستاسې د ولایت ما ته مفوض دي. نو دا دعوه چې ده وکړل جزا یې دا شول اغراق مع جنوده. الله جل وعلا د خپلو لښکرو سره په اوبو کې غرق. اوبه چې دي څونه نرم دي، څونه ستر نعمت دی د الله جل جلاله. مگر الله جل وعلا دغه نرم شی دا ستر نعمت د ته په عذاب واړوي. خو دی دغسې سرکشه سوی و چې مستحق د دغه عذاب وګرځېدي. نو داسې غټه دعوه فرعون وکړل اخر. نو وروسته د دې دعوې فاخذه الله ونیوی دی، فاخذه ونیوی هو دا فرعون الله جل وعلا سره د خپل لښکره نکاله په عذاب سره الاخره چې د عذاب اخرت
عذاب کې هم راوستی چې په دې کې غرق شو دوزخ ته ولاړی، والاولا او د دې دنیا په عذاب کې هم ګیر راوستی چې په بحر قلزم کې الله جل جلاله غرق ورک. وای ما علمت لكم من اله غیری، د خپلو لښکرو ساحرانو ته به ویل زه خو علم نه لرم تاسو لره پر یو اله باندې ما سوا له ما څخه. چې موسی علیه السلام به ویله چې د یو خدای پاک بندګي وکړي، یو خدای پاک ومنئ، خدای پاک ته شریک مه نیسئ. دی به راووتي، خلک به راجمع کړل، ول ما علمت لكم من اله غیري، زه علم نه لرم تاسو لره د اله غیر ما سوا ما څخه. نو الله جل وعلا خدای ونیوی په دنیا کې هم په عذاب کې گرفتار ذلیله کوي، غرق یې کوي، په آخرت کې عذاب کې هم پسې ونیوي. نو ان فی ذلک په دې مذکور قصه کې لخامخا عبرت دی لمن هغه چا لره یخشا چې دی بیریږي د الله جل وعلا د عذابو څخه. چې څوک بیریږي دا د هغو دپاره عبرت دی چې بیا داسې ونه کړي. د دنیا د سر کفار در نن ورځې په دې کې تعجب تللي دي چې دا څنګه غرق شو، دا خلک څنګه غرق شو او څنګه بیرته جثه دا تر اوسه پورې پرته ده. نو خدای پاک هم دا و چې ستا به الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه، چې وروسته راځي هغه خلکو لره دا عبرت یو علامه وي، دا ستا جسد دې پاته وي. تر دا اوسه د مصر په قاهرې په هغه انتیکو ځایو کې اوس هم پروت دی. دا اوس ورته اریان دي کافران چې د ده څونه لوی سلطنت و، څونه غټه باچایي وه، څونه لښکرې یې وې، څونه قوت یې و، چې په هغه وخت کې دا بدپرستۍ جوړې کړي دي. غونډیانې هرمان تر دا اوس بنایان په تعجب کې ورته پاته دي. د نن عصر التکنالوژي ورته عاجزه دي چې دا د څنګه جوړول. لکه سلیمان علیه السلام چې خټې کړي دي، دا اوس خلک په تعجب کې ورته پاته دي. د دغونه غټه سلطنت باچایي و داسې په قوت سره و چې داسې هرمان بدپرستۍ خونې جوړې کړي دي چې اوس هم سته. اوس لا خلک ورته حیران چې دا څنګه ته جوړول، دا څنګه جوړې کړي. سره له دغونه پاوره الله جل وعلا ونیوي په عذاب سره. نو په دې کې لوی عبرت دی لمن یخشا، هغه چا لره چې دی د رب جل وعلا څخه بیریږي چې بیا بل څوک داسې چم ونه کړي. نو سړی یو انسان که قدرتمند پاته سو فرعون ځینې جوړېږي، یو انسان که صحتمند پاته سو فرعون ځینې جوړېږي. نو په دې امت کې ډېر قدرتمند سړی چې وي خو چې د خپل سرتي علاقې عالم نه وي یا د علماو دغه نه لري، مشوره نه لري، دا هلاکېږي، فرعون ځینې جوړېږي. ډیره دنیا او صحت چې څوک ولري د هغه څخه فرعون جوړېږي. بره داسې کارونه کوي چې یو مخ د تکبر او د لویي او فرعونیت کوي. او ښه خلک چې تا په تاریخ کې وګورې هغه قدرت نه قبلوي، نتیجه یې ښه نه راځي. ښه خلک چې په تاریخ کې و په صحت کې جوړ نه وي، ناجوړي وي، ټول عمر خدای پاک ته زارۍ کوي، ننواتې کوي. نو د خدای پاک دا دوستي کې یو دا شی نغښتی دی چې دی د صحت ته خوا ناجوړی وي، نور دنیوي امور یې نو کې سره لوېدلي وي، کاروبار یې سم نه وي. نو سړی به پر دې خوا نه بدي چې زما ولې کاروبار نه دی سم. دا سبب د دې نه دی چې ته نو د خدای پاک ته ناخوښه یې، بلکې خدای پاک ته خوښ. او که سړی په خپل صحت کې نو کې ناقص و ناجوړي یې درلودله، نو ته دا ګمان نه کوي نعوذ بالله چې زه نو د خدای پاک نه یم خوښ، بلکې دا هم د خدای پاک خوښي ده د ده په قضا او قدر سره. نو دا ناجوړي ستا سره وي، خدای پاک ستا ګناوي درجوي، درجې دې بلندوي په دې سره. نو بیا هلته سړی کامیابه کېږي. د عبادت برخه خو یې پیدا کړې وي. مؤمنان ښه خلک دا خو عبادتونه ډېر کوي. یو سړی مړ شو، ول څه حال دې سالو په قبر کې څه کیسې وې، خو یې د امر عظیم سره مخامخ شولم، امر عظیم څخه. خو دا یوه خبره واوره، دغه بحث عملي که زما حال پرېږده، زما دا خو تېره شول. خپل په ځان کې یو وارې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، 2 رکعاته لمونځ،
تر دا دنیا کې چې دنیا ده او هر څه چې په دې دنیا کې دي دا د یو انسان دپاره مفید او ګټمن دي چې دا ټوله دنیا ستا وي، دا ټولې هستي د دنیا ستا وي، دا به ګرده ورکېدونه به ګټه درته ونه کړي په دې قبر و آخرت کې. لکه یو وارې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او یو 2 رکعته لمونځ چې ستا په عملنامه کې موجود وي، دا ډېر ګټمن وي. نو پر موږ خو تېره سوې ده، تاسو اوس کوشش کوئ چې عملنامې خالي د سره رانیسي، ډېر کوششونه وکړئ چې عبادتونه وکړئ. نو دا ښه خلک خو عبادتونه کوي، دغه سلسله یې برابره وي، نو بیا د صحت تخوا نه جوړي لري، پیسې نه لري، مفلسه وي، احتیاج لري، مشکلات لري، د اولاد کې لري، په ځان کې لري، په مال کې لري، په بل شي کې لري، په دې باندې الله جل وعلا د رتبې لوړوي. نو د مسلمان هر حال په خیر کې دی، که مسکین وي صبر وکړي خیر دی، که نعمت رالی شکر وباسي خیر دی د ده دپاره. نو په هر حالت کې د مؤمن مسلمان خیر غښتې دي. نو ذلک دا مذکور آیاتونه چې دي لعبرة خامخا عبرت دی لمن هغه چا لره یخشى چې خدای پاک ته بیریږي، نو باید خپله لاره الهي ټینګه کړي، فرعون د ځانه څخه جوړ نه کړي چې لویي کوي، تکبر کوي، د خدای پر مخلوق باندې ځان لوړ حسوي او ځان یو څوک بولي. فرعون دغسې کول، نو د هغه پای خو دغسې نو که بل څوک داسې کوي هغه به هم خامخا هلاک کېږي. نو الله جل وعلا دې موږ تاسې د خدای پاک د عذاب څخه وساتي. الله جل وعلا دې مو په خپل رحمت کې غرق وګرځوي. وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العلي العظيم. من به الله جل وعلا شانه فرمای خطاب وهغه کسانو ته دی چې د ورځې د قیامت د بیرته ژوندونه څخه منکرین دي. الله جل وعلا شانه فرمای أأنتم آیا تاسو اشد ډیر سخت یاست خلقا از روی خلق ام السماء که اسمان ډیر سختی از روی خلقت بناها چې الله جل وعلا بنا کړی دی، د اسمان جوړ کړی دی. نو اسمان خو ډیر قوي دی، ډیر کلک دی، ډیر پراخ او غټ دی چې هغه الله جل وعلا پیدا کړی دی. نو تاسو خو په طریق اولا پیدا کولی شئ. رفع پورته کړی دی د اسمان سمکها، هغه ارتفاع د دې اسمان چې ډېره غټه ارتفاع کې پروت دی، یعنې د مځکې د سطح څخه تر اسمان نه پورې د 500 کالو لار ده. په دونه غټه کچه باندې د ده ارتفاع ده. فسواها، الله جل وعلا ډیر مستوي پیدا کړی دی، بلا عیبه، هیڅ عیب نه لري. واغطش پټه کړې ده لیل شپه د دې اسمان په تاریکۍ سره، په ظلمت سره. شپه چې وي په هغه کې ظلمت و تاریکي وي. او اخرج رایستلی د ضحاها، هغه نور و روشنایی د دې اسمان چې په ورځ کې بیا
ورځ وي، روښنایي وي. والارض مځکه بعد ذلك وروسته تر جوړولو تر اسمان دحاها الله جل وعلا غوړولې ده. په دې کې درې حالات دي. ټول علما پر دې متفق دي چې الله جل وعلا اول د وارې مځکه پیدا کړې ده، بیا اسمانونه پیدا کړي دي. اسمانونه پیدا کړي دي، بالا اول یې هغه جوړ کړي دي، او د جوړېدو وروسته در اسمان وروسته بیا مځکه غوړولې ده. خلقت یې مخکې دي، جوړښت یې تر اسمان وروسته دی. بس دغه فرق دی. نو الارض مځکه بعد ذلك وروسته در جوړښت تر اسمان یې دحاها غوړولې ده الله جل جلاله د پاره د خپلو مخلوقاتو. وروسته اخرج را ایستلي دي منها د دې مځکې څخه ماءها اوبه د دې مځکې، ومرعاها هغه د سړ ځایونه د دې مځکې چې واښه دي، نلان دي، دا حیوانات دي، سړ پکښې کوي. بیا نو په دې کې میوې دي، دانې دي، حبوبات دي، هر شی پکښې کې دي. د الله جل وعلا په خپل کامل قدرت د مځکې څخه راباسي. والجبال غرونه ارساها ثابت کړي دي په دې مځکه کې، یعنی پر مخ د مځکې دا غرونه پکښې ټک وهلي دي. متاعا لکم دا نفع د تاسو ته چې الله جل جلاله اوبه را ایستلي دي د دې مځکې څخه، او بیا یې کښتونه، باغونه، زراعت دا پکې شین کړي دي. په دې کې نفع تاسو لره ده، خوراکه ستاسو ده. ولانعامکم او چرپایانو لره ستاسو ده، لکه اوښان، غویي، پسونه، وزې. دا ټول الله جل جلاله په خپل کامل قدرت پیدا کړي دي. دا چې یپله الله جل وعلا مځکه پیدا کړې ده، بیا یې اوبه ورسره پیدا کړي. نو په دې مځکه کې بې له اوبو شتون ناممکن دی. اوبه به وي، خو کله کله دا اوبه کښته کېږي. چې کښته سولې دا په سبب د ګناهو د دې انسانانو کښته کېږي. اوس دا د برمې وچې دي، کاڅالۍ دي، اوبه کښته شي، نو دا سبب د ګناهو دی. موږ الحمدلله مسلمانان یو، پر هېڅ څوک پر چا باندې د کفر ټاپه نسي وهلی، خو اعمال مو د مسلمانۍ سره موافق نه دي. دغه نه موافقه دا سبب د نعمتو د زوال ګرځي، چې زموږ څه ناشکري کېږي او سوي دي. نو ناشکري چې راسي هغه حتما یو صدمه رسوي، بیا صدمه راځي. یو کورنۍ و خدای پاک ډېر ښه نازولي وه، هم یې پیسې درلودلې، هم یې ښه زندګي و ژوند درلودی، هم یې عزت درلودی، هر څه کارونه یې سم وه. خو دغسې ناشکري ځینې کېدله، کله لویي کوه، کله تکبر کوه، کله پر نورو خلکو ځان ښه بوله، کله یو څه، کله بل ته ضرر رسوه. نو هغه و چې مرګونه پکښې پېښ شو په کور کې، په داسې غم اخته شوله چې زړونه یې لا ور ودربول. نو سړی په هغه ښه حال کې خپل خدای پاک نه هېروي. دا چې مځکه الله جل وعلا زموږ ستاسې دپاره غوړولې ده، او بیا یې داسې ښایسته خواپاکې خوږې اوبه پیدا کړي دي، او بیا یې په دې اوبو سره داسې ښایسته باغونه، زراعت، کښتونه، غرونه مو لا زرغونه دي. نو باید سړی د رب جل وعلا شکر ادا کړي پر دې سترو نعمتو باندې. دا ټوله دنیا چې دا خرید دی، فروش دی، کاروبار دی، تجارت دی، د دې ټول حاصلات اوبه دي. که اوبه نه وي، اول د تندې څخه خلک مړه کېږي، که دانه نه وي د لوږې څخه خلک مړه کېږي. دا د دنیا تجارت بیا څوک څه کوي؟
د هغه په هېڅ تجارت ورته نه مړولی سي، نه دي اوبولی سي. سره زر، سپین زر، پیسې، لوټونه دا خو سړی نه خوړلی سي، نه د تندې ځای نیسي، نه د لوږې. نو دا ټول دنیا پر دې ځکه باندې چې قائمه ده، دا اصلي سبب یې دغه اوبه دي چې په دې اوبو سره د مځکې څخه رقم رقم نعمتونه رب جل وعلا راباسي. هغه نعمتونه سبب د زریعه او د تجارت ګرځي. زه پر تا خرڅوم، زه پر ما خرڅوي، دا یو د بل خرید فروش، دا دکانداري او تجارت او کاروبار ټوله سلسله جاري او شروع ده. او دا مځکه د رب جل وعلا ده، ده راته جوړه کړې ده، ده راته څه اسانه کړې ده د پاره د خوبو، د تګو، د ناستو، د ګشتو، د ګزار، د ټولو دپاره. نو پر دې مځکه چې موږ تاسې ګرځو، اطاعت د هغه رب جل وعلا به کوو. مځکه د رب جل وعلا د خالق یې دی، زه او ته د رب جل وعلا یو خالق مو دی. دلته نو پیروي د اغیار نه ځایېږي. بیا داسې اغیار چې رب جل وعلا موږ ته فرمایلی دي چې د دغو اطاعت مه کوئ، د شیطان په قول مه کوئ، د نفس په قول مه کوئ، د هوا په قول مه کوئ، د کافر په قول مه کوئ. نو دغه دشمنان زما، دا دشمنان ستاسو دي، تاسې هم په دشمنۍ سره ونیسئ. نو سړی چې لږ څه فکر ووایي په دې مځکه کې چې الله جل وعلا پر څه عجب شان پیدا کړی دی او څونه حکمتونه پکښې کې دي په دې مځکه کې. چینې راغورځي، اوبه پاک خوږې اوبه ځینې راوځي، زرغونه واښه راغورځي، باغونه راغورځي، قسم قسم نعمتونه د دې مځکې څخه موږ ته ایسته راوځي. اول جبال ارساها، غرونه یې ثابت کړي دي. بیا په دې غرو کې څونه منافع دي، څونه شان دي. څه رقم لالو مرجانونه د دې غرو په ډبرو کې سته، سره زر د دې غرو په ډبرو کې سته، مسو، ژړو، رقم رقم معادن. دا معادنونه ډیر په دې غرو کې الله جل جلاله پیدا کړي چې کم شان په دې غرو کې بیا پراته دي، د انسان عقل ورته عاجزه کېږي. څونه حکمتونه په دې غرو کې بیا دي، په دې ډبرو کې. او څونه مخلوق ته الله جل جلاله پر دې مځکه کې په دې غرو کې هلته ګزاره کوي چې بیخي چې هره ډبره د غره څخه پورته کې لاندې کوچني کوچني مخلوق د خدای پاک ګزاره کوي سره وښوري چې هره ډبره پورته کوي بس تاسو. نو متاع لکم په دې کې نفع ستاسو ده، ولانعامکم چارپایانو لره ستاسو ده. دا ټوله نباتات چې راپورته کېږي، حیوانات سړ پر کوي په دې دښتو کې، واښه خوري، شینګیا خوري، شپیشچې خوري، ځانونه مړي. موږ ته غنم راکوي، وریجې راکوي. دا وریجې څونه لوی نعمت دی، دا د هغه مځکه راکوي. غنم او ډوډۍ او د هر څه د هغه مځکه راکوي، اوبه د هغه مځکه راکوي. نو ځکه چې مځکه دا مور د سړي ده، وایي مور یو رقم شیدې درکوي، مځکه چې ده قسم قسم مطعومات درکوي. نو فاذا جاءت الطامة الكبرى، فاذا جاءت راتګ وکړي، فاذا هر هغه وخت جاءت راسي الطامة، الطامة بلا الكبرى، غټه بلا راسي. يوم يتذكر الانسان، په دغه ورځ کې نو چې غټه بلا راسي چې نفخه ثانیه ده، دوهمه شپېلې ده. یوم، په دغه ورځ کې به یتذکر الانسان ما سعی، باره به نو په یاد کې انسان ما هغه شی سعی چې دی کوشش کړی دی په دې دنیا کې، کې د خیر کړی دی، کې د شر کړی دی. د غټې بلا په وخت کې چې دوهمه شپېلې ده، بیا نو دا چې پوسې ګرد انسانان الله جل جلاله ژوندي کوي، دا بلای عظما ده. دا یو داسې بلا ده چې بلاوې به کښته کړي، دا به پر لوړه سي، پر غالبه به سي. نو په دغه ورځ کې به ور په یاد سي، یاد به کې انسان ما هغه شی سعی چې دی کوشش کړی دی د خیر او د شر څخه، خیر کړی او که د شر کړی. وبرزت، ظاهر بسی، ښکاره بسی، الجحیم، دوژخ.
لمن هغه چا لره یرا چې دی لیدل کولی سي دوزخ به وویني ده سر په سترګو باندې چې هغه سوځونکی دوزخ دی سوځونکی اور دی. نو فاما دونک در خبره ده من هر هغه څوک طغا چې سرکشي کړې وه په دې مځکه کې د رب جل وعلا د اوامرو څخه په کفر و طغیان و نافرمانۍ سره ژوند کړی دا یو. و آخر الحیات الدنیا او د مختاره کړی و ژوند د دې دنیا په اتباع سره د شهواتو. فإن الجحیم په تحقیق سره جحیم دوزخ چې دی هي المأوا دا جحیم به مأوا و ځای د دی. بیا دی نسي خلاصېدلی د دې څخه یوازې د دې ژوند او زندګۍ دپاره دا انسانان پیدا نه دي چې یوازې دغه ژوند او زندګي پر مخ باندې بیایي، بلکې دا انسانان چې پیدا دي د رب جل وعلا د بندګۍ و عبادت دپاره پیدا دي. اوس نو څوک یوازې حیات د ژوند د دې دنیا مختاره کوي، آخرت یېروي، د رب جل وعلا اوامر په طغیان و سرکشي سره یېروي، نو بیا دغه اور چې سوځونکی دی دغه جحیم دوزخ یې المأوا ځای د ده دی. واما دونک در خبره د من هغه څوک خافه چې بیریږي مقام ربه د مقام څخه د رب جل جلاله چې د رب جل وعلا په حضور کې زه درېږم د پاره د حساب و د کتاب د دغه ځای څخه بیریږي. ونهى النفس او د منع کړی وي د خپل نفس اماره عن الهوا د اتباع څخه د هوا، اتباع د هوا څخه منع کړی وي، نو دغه سړی چې دی فإن الجنة هي المأوا بیا جنت مأوا د ځای دی. جنت مأوا الله جل جلاله د ته ورکوي. دغه ونهى النفس عن الهوا دا نهي کول د نفس د اتباع څخه د هوا دا سبب د جنت ګرځي. دا دې څه ولې دي؟ اوس که څوک بالعکس کار کوي دی خپل نفس تابع کوي د خپل هوا سره چې هوا یې څه ورته وایي هغسې کوي. یو څوک چې د هوا پر نیلي سپور وي دته خیالات داسې جوړ وي چې په ما ټوله خلک ملامت دي، زه خورا ښه سړی یم، خو حال داسې نه وي دی په خلکو ملامت دي. او دی داسې جوړ وي چې دا خلک نو ولې ما ته نصیحت کوي، ولې ما ته خبرې کوي، دا زما مور پلار دی یا مې استاد دی یا څوک دی یا دا څنګه راته وایي، خو دی داسې د هوا د خپل نفس د هوا تابع کړي دا خبرې پر ده باندې بابیز لګېږي. نو دا د هوا پر نیلي چې سپور سو دا سړی هلاک سو. بیا دلته چې جنت مأوا یې ځای دی هغه وخت چې دی ځان منع کړي د اتباع څخه د هوا، او که زه ځان تابع کړي د هوا نو بیا جحیم د دوزخ کېږي. د دې هوا پر برابري باندې ډېر آیاتونه مبارکه راغلي دي. الله جل جلاله په سورة الجاثیه 22 نمبر آیات 15 سپاره کې فرمایي افرأیت آیات لیدلی دی من هغه څوک اتخذ الهه هواه چې د نیولی وي اله خپل هوا یې نیولی وي. دا چې څوک ډېر د هوا پر نیلي سپور ولاړ سي پر ډېر اواداره سړی وي د هیچا خبره نه مني، خصوصا چې نعمت لري خدای پاک مال ورکړي دولت یې ورکړي د هغه لا پسې هوا یې زیاتېږي د هغه څخه نه راکښته کېږي، یا نور نعمتونه لري یو کسب یې زده وي په دې کسب کې خدای پاک دی رسولی وي، نو دی د هوا پر نیلي سپور د دې خلکو سره هغسې ګزاره نه کوي لکه کما حقه. ډاکټر صاحب دی یعنې دغسې سړی موږ ستاسې ښه مرید صوفي سړی و دونه ځان ورسوي په دې ډاکټرۍ کې چې اوس نو بلا ډاکټر کېدی ګرده یې پرېښوئ. وایي د هر ډاکټر هوا بل څونه چې د رئیس جمهور دغونه هوا نه وه لکه د ډاکټر هوا چې د دې مسلمانانو لمبرونه خو که سره پورته کوي نه چې د زنګ ور ووایي یا زما کار دی یا ښه دی یا پوښتنه یا جواب. نو ما که زه ډاکټر شم نو زه خو هم دغه شی کېږم او د هوادارو خلکو ځای خو دوزخ دی. نو آیا دا ډاکټري زه اوس د دې دپاره کوم چې ځان دوزخ ته ځان جوړ کړم؟ نو بیا کشکې ما یو دوه و درې په قلت کې ډاکټران لیدلي وای چې دوی د هوا پر نیلي سپاره نه وه یا په اکثریت کې د هوا پر نیلي سپاره وه، ډاکټري یې پرېښوله بېرته خپله میرزایي یې شروع کړل پرېږده دا به زما هم دغه شی جوړېږي ولې خو دغو د هغه تعلیمونه کړي دي اوس دا شیان. نو تر دغه اندازې پورې د هوا پر نیلي سپاره وي خدای پاک دې ته پوهه د ډاکټرۍ ورکړې وي دغسې چمونه باره کوي. چا و چاته دنیا ورکړې چې هېڅوک په سترګو نه ویني.
نو څوک چې اله خپل هوا ونیسي خدای پاک فرمایي واضله الله خدای پاک پسې ګمراه کړي على علم الله جل جلاله علم پر ده لري نو وختم على سمعه د ده پر غوږو مهر ولسي وقلبي د ده پر زړه مهر ولسي وجعل على بصري غشاوة پر سترګه یې پردې راسي بیا هیڅ حق نه ویني نو فمن يهديه بیا به څوک هدایت ورکړي من بعد الله وروسته در الله جل جلاله بلکې هیڅوک نشي چې بیا هدایت ورکړي افلا تذکرون ایا تاسو په دې سره پند نه اخلي نو دغسې بعض خلک په خپل هوا په نیلي سپاره وي په هر شي کې دوی عقلي دلایل وایي حتی په دین کې هم بره عقلي دلایل وایي وایي دا ملایان چې فتوا صادروي باید د معلمانو سره مشوره وکړي معلمان خبر نه دي فتوا په راوباسي دا خو معلمان وایي تجاران وایي دا ملایان چې فتوا باسي باید موږ خو سره مشوره وکړي چې دا بعض زموږ په ګټه ده که په تاوان نو ټول خلک داسې دا دین پر خپلې مرضۍ باندې جوړوي د خپلې هوا په خاطر باندې ښې زړه غواړي چې ټول خلک زموږ تابع سي نو دوی په دغه فکر کې وي الله جل وعلا توفیق ځینې سلب کړي موږ تاسې وینو موږ په جامعه کې داسې خلک شته هواداره خلک جماعت ته نشي تللی قرآن عظیم تلاوت نشي کولی 2 رکعته نفل نشي کولی ذکر نشي کولی صدقات او خیراتونه نشي کولی چې کوي د پاره د ریا او د نامه او د سمعت دپاره کوي دا د هوا پر نیلي انسانان چې سپاره وي د دې مکمل کار خلاص او دغه شان ټوله پکښې کېږي چې دا مایات خدای پاک توفیق د نیکو اعمالو ځینې سلب کړي او په دنیا کې لوی عذاب دا دی چې ته نیک کار ته پر وخت نسي حاضرېدلی نیک کار کولی نسي توفیق دسه سلب سوی وي نو دغه کرار سلبیږي د دې انسانانو څخه چې دوی د هوا پر نیلي سپاره وي خدای پاک پر زړه مهر ووهي پر غوږو یې ورووهي پر سترګو یې پردې راولي څوک به بیا هدایت ورته وکړي او سورة اعراف کې خدای پاک فرمایي واتبع هواه بلعم ابن باعور لوی عالم و خو ده تابعداري د خپلې هوا وکړل فمثله كمثل الكلب مثال د ده لکه مثال د سپي داسې لوی عالم اسم اعظم شریف یې وایسته خو دی د هوا د نیل سره عطا نشو خپله مرضي ورته ښایسته وه لکه داسې عقلي دلایل وایي وایي ملایان وایي لاس دریمه جغلا کړه لاس یې باید پریس وایي زه به تا ته زر دریمه درکړم ته د خپل لاس پرې کوې څنګه بیا داسې فتوا باسې وزوی مړی دا لا حکم نه دی دا د الله جل وعلا حکم دی والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لاس دې پریسي شریعت ته هغه لاس درهمه نبي علیه السلام بارک ورته ایښي دي نو په دې بلا موږ څه بیان کوو څه لاس درهمه راکوې په 10 درهمه راکوې هغه راکوې ته لاس پرې کوې دغسې خراب سي په خپلو عقلي دلایلو باندې کار ختم سي خلاص خدای په خپلې هوا پر نیلي باندې سپور واتبع هواه فمثله كمثل الكلب او بل ځای کې راځي په سورة کهف کې 28 نمبر آیات واتبع هواه وكان امره فروطا د متابعت ته هوا کړی دی بد سړي نو امر یې ټول په افراط کې افراط کوي بس ټول عمر په هر شي کې افراط کوي چې د هوا پر نیلي سپور افراط نشته زموږ په دین کې نه تفریط شته نه افراط شته مثال موږ تاسې د امام اعظم صاحب مبارک په مذهب او په دین د اسلام په دې دواړو کې افراط او تفریط نشته یو شان به روان مثال وسیدان د نبي علیه السلام مبارک اولاد دي وهابیان یې ګسره منینه او شیګان بیا دونه افراط پکښې کوي چې بې له اهل بیتو څخه بل څوک سره منینه هغه هم په درواغو وي که په رښتیا وي اوس فلحاله په افغانستان په دې ټوله دنیا کې اهل بیت نبي علیه السلام مبارک در بدره پراته دي په هر ملک ولې نه نازي یورې ښه بلډینګونه او قصرونه نه ور جوړوي چې موږ پر تاسو باندې څه عزت کوو یا موږ ستاسو په مذهب یو یا موږ تاسو منو داسې کوو خپل افراط کوي حسنین او فاطمې او دا نور مبارکانو رضی الله تعالی عنهم په خوله باندې ناري وي مګر اصل حقیقت د اهل بیت نبی علیه السلام مبارک په افغانستان کې
د دې اهل بیت یو څوک دلته کندهار ته راسي بس ته نه یو نه اول شیګان سلام ته نه راځي عزت خلال ته پرېږدي دا ګرد پر خپل هوا باندې روان دي دا ډېر افراط کوي او وابیان چې دي سلفیانو پنځپریان بیا تفرید کوي هغه یې مني نه ګر سره نو نه اغسي نه اغسي بل نبی علیه السلام بارک وایي تاسې هر انسان په خپل منزلت کې ورته وګورئ بیا که څوک د خپل شیخ و مرشد سره پیدا یې کوي لرې یې په خپله اندازه کې عزت وکړه تعظیم یې وکړه داسې مه ورته کوه تاسې ویني بعضې عکسونه یې اخلي سجدې ورته کوي خپل پیر یا په دونه اندازه تعظیم یې کوي چې د صحابي و د نبي دونه تعظیم څوک نه کوي حتی وایي یو شیخ که په دې پوه سي چې دا زما مورید دا زما په محبت و دا زما په ډېر تعظیم کې خرابېږي وایي پسې وادي چې د دغه درجې سره راکښته سي بیا دې شناخت سره شروع کړي دې ته دې نه پرېږدي دا خو انسانان دي رقم باره افراط څنګه کېږي په دې محبت کې نو چې افراط څنګه وستو خپل شیخ په دستي دا سړی بندګي چې بل وخت ماته رانسي زجر دې کړي چې ښه محبت وشکېدی آرام شو عادي ژوند شو باره دې بېرته بیا شناخت سره شروع کړي نو افراط او تفرید دا خو بیا داسې دي اوس یو دربار دی یو شیخ دی سلسله شروع ده څوک ځي څوک راځي هېڅوک نه نکته راپورته کولی سي او نه ویلی سي هغه مورید دی هغه شیخ دی دا نو پردو خلکو ته بیا معلومیږي حتی دا شیخ به پردو خلکو څه پوښتنه کوي چې په موږ کې خو په دربار کې خو به کوم غیر شرعي عمل نه وي که چیرې وي هغه به غورځي استفیې دا زموږ په محبت کې د موریدانو د پیر تر منځ خو به افراط د محبت نه وي موجود یا به بل شی خو به نه وي موجود که موجود وي هغه شی څخه به ځان پاکوي نو وتبع هواه وکان امره فروطا کم کسان چې د هوا تابعداره وي د هغو امر یو مخ په افراط کې وي بیا نو د خپلې اندازې غټ مقام ثابتوي نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم وایي هېڅوک جنت ته نسي داخلېدلی مګر په رحمت سره د الله جل جلاله بیبي مبارکه پوښتنه وایي تم نسي داخلېدلی وایي زه هم نسم داخلېدلی جنت ته الا ان یتغمدني الله برحمه مګر هغه وخت چې خدای پاک په رحمت سره پټ کړي نفر وایي زه یو دربار ته ورغلم المال خدای دې ایمان سلامت که پیر ته مې وویل والمورید ټینګ داسې نوکاره راکړه بالا څه پېښه ده هغه زموږ لا ایمانونه راچېرېږي ته خدای دې ایمان سلامت که موږ لا ګر د ایمان سره بیا زموږ ټیکهداري لا دا اخیستې ده او ته ورته خدای دې ایمان سلامت که بله دعا ورته وکړه دا دعا مې ورته کړه یا ولاړم چې دا څه بلا دی دا څه دغه رقم چمونه کوي د نبي علیه السلام مبارک مقام و آفته کوي نبي علیه السلام مبارک وایي خپل ځانونه خلاص د دوزخ د اوره څخه ځانونه وساتي خلاص یې کړي مه کوئ نو دغه افراط دا علامه د هوا ده څوک د هوا پر نیلي سپور سي دغه نو بیا پکښې نغښتي وي نو نه هغسې کوو چې وابیان ګر سره پیر مبارک نه مني او نه دغسې افراط کوو چې د هوا پر نیلي باندې سپارو د چا په کول نه کوي په محبت کې افراط کوو هغه هم سړی ګمراه کوي خرابوي نو زموږ مذهب زموږ دین دا اوسط دی افراط و تفرید څخه موږ منع وابیان چې سره پیر و شیخ نه مني دا هم غلطه ده او دا هم غلطه ده چې څوک افراط کوي په محبت کې بیخي شیخ ته دونه مقام ثابتوي لکه دا اوس چې ما یو قصه وکړه دا موږ نه منو مګر شیخ حق دی پیر حق دی خلیفه حق دی تعظیم حق دی کم منزلت خدای پاک ورکړی دی په هغه کې نه په افراط او تفرید کې بل د ظالمانو په حق خدای پاک فرمایي بلکې اتبع الذين ظلموا اتباع کړي دا کسان ظالمان دي اهواءهم د خواهشات خپلو د هوا خپل بغیر علم من لري ظالمان ټول عمر د هوا پر نیلي سپاري وي نو فمن يهدي من اضل الله دا به څوک هدایت ورکړي چې خدای پاک یې ګمراه کړي په سبب د دې هوا سورة روم 90 نمبر آیات او الله جل جلاله بیا فرمایي په سورة صاد کې 26 نمبر حدیث دی 23 سپاره ده ولا تتبع الهوى متابعت هوا ونک فيضلك عن سبيل الله بره د خدای د لارې دې اړوي ته به په لمانځي کې وي مګر د خدای په لارې څخه دې اخوا ته اړوي نو داسې چم به سړی نه کوي چې د خپلې هوا پر طرف باندې څوک ولاړ سي دا غلط عمل دی
نو ځکه چې دلته اوس موږ تاسې چې دا سبق کیو خدای پاک اوس څوک ځان د خدای د مقامه وبرېدي او خپل نفس یې د اتباس د هوا منع کوي جنت مأوا د هغه ځای دی. امام نووي دا حدیث شریف را نقل کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم ایماندار نسی جوړېدلی یو کوم ستاسې حتی یکون هواه تبعا لما جئت به تر څو چې وي هوا د تابع هغه شی لره چې ما راتګ کړی دی په هغه سره چې قرآن دی او شریعت دی چې دا خپله هوا د دې تابع نه کي دغه سړی ایماندار نسی جوړېدلی. هوا خو موږ ته پر غلطه لار بیایي ګمراه کوي مو بلکې نو موږ به خپله هوا د شریعت تابع کړي کومو نه وه تابع کړې کار مو خلاص بیا د هوا پر نیلي سپارو یو ګمراهان یو خدای نه کرده څوک هم نسته چې بیا هدایت را په برخه کړي. او بل حدیث شریف کې نبی علیه السلام مبارک فرمایي نبی علیه السلام مبارک وفرمایله وای ما عبد تحت سماء اله عبادت نه دی سوی لاندې تر اسمان د یو اله ابغض الى الله من الهوا چې ډېر مبغضتره عبادت وي خدای پاک لره تر عبادت د هوا. څوک د هوا عبادت شروع کړي د هوا پر طرف لاړ څنګه زړه غواړي هغه کوي. بل نبی علیه السلام مبارک فرمایي وای زیرک الکیس من دان نفسه چې خپل ځان یې وپېژندي بس دا زیرک سړی دی چې زه چی دپاره پیدا یم څونه هستي خدای پاک را کړي دي د خپل په وجود کې وګرځېږي چې خدای پاک د انسان په وجود کې څه دنیاوې پیدا کړي دا ټوله دنیا د انسان د زړه په یوه انداره کې پرته ده. دا ټول کائنات د انسان په زړه په انداره کې پراته دي. نو زړه د انسان تر کائناتو وای غټ دی نو ته خپل ځان باید وپېژنې وعمل ما بعد الموت او عمل وکړي هغه پس له مرګ څخه د آخرت طرف ته ډېر عملونه وکړي دا هوښیار سړی دی. والفاجر څوک دی؟ فاجر نبی علیه السلام بارک راشي من اتبع نفسه اتباع د نفس هواه من اتبع نفسه هواه اتباع کوي دا خپل نفس تابع کوي د خپل هوا او تمنا علی الله پر خدای پاک باندې ډېرې غټې تمناوې لري چې بس موږ ګرده خدای پاک بخښلي یو بالا خو هغه دی کار سم دی دی به یو مخ تابعداري نفس به د هوا تابع کړي او تمناوې به پر خدای پاک باندې کوي چې خدای جنت الفردوس کومې ځای دی یا ستا لوړ مقامات مو ځای دی حتی باره په جنتو هم ارمان نه کېږي وایي خاص د خدای پاک سره هغه ته جدارونه کوو هغه ډېرې خبرې کوي او حال دا چې د تمناوې دغونه غټې وي خدای تابع دا نفس خپل تابع کړي د هوا سره وي. او بل حدیث شریف کې امام ترمذی را نقل کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کوم وخت تا ولیدل شحن مطاعا چې د بخل اتباع ډیره کېدل د خدای په لاره کې هیڅ نه کېدل وهوا متبعا هوا د مخه ودی په پسیو و دنیا موسره دنیا خاص مختاره کړي او آخرت هیڅ نه مختاره کوي و اعجاب عجب كل ذي راء برأيه هر خاوند رائے په خپل رائے عجب کاوه چې ما پونه کله ستا زه پویم دا نور ګرد نه پوهېږي فعليك بخاصة نفسك داسې وخت رالی نو خپل ځان سموه ودع عنك امر العامه بلا پرېږده د خپل ځان امر د عامه کله کله داسې مایوسي ته خبره رسېږي چې بالا اسې په یو خونه ننوځې په ټوپر سر اکاش کې د هېڅ چا سره کار نه لري دی پوسه کار یې پوسه پرېږده او وخت هم دغه دی چې هم بخل ډېر دی هم تابعداري د هوا ډېره ده هم دنیا ډېره موثره ده هم هر سړی په خپل رایه باندې ډېر ښایسته دی ډېر عجب کوي چې زه عجبه خاوند رایه یم نبي علیه السلام وصیت خپل ځان به یې سم بالا فعلیک بخاصة نفسک خپل ځان سموه بالا ودع عنک امر العامه فایده هم نه کوي چې ورته وایه پرېږده امر عامه د خلکو چې ته خبرې ورته کوې باره دوی بد وړي دغسې یو څوک ما دا د ښځو بیان وکړي چې دا بې ستري و بې حجابي زه په هېڅ په ولاکه خبر وم یو ځای کې دغه فساد موجود و هغو خلکو بد وړي وه مولوي صاحب چې خبر شوي دا په موږ کې دا خبرې کوي او زه په شي ولاکه خبر وم دا اوس د اختر وروسته زه په هغه شي خبر شوم چې دلته داسې بدپیلي سوې ده بیا هغه نیول سوي دي بیا بندیان سوي دي زه په شي نه وم خبر ګرځم نو هلته دوی بد وړي وه دا په موږ کې دا ګډېږي او زه په دې هېڅ خبر له ولاکه نو دغسې بعضې خلکو د خپله رایه داسې ورته ښایسته وي سره له دې چې په بدپیلي هم اخته وي بیا هم وایي دا ملا صاحب بد کوي په موږ کې ګډېږي او نبی علیه السلام مبارک بل ځای کې فرمایي امام طبراني دا حدیث را نقل کړی دی چې درې شیان هلاکوونکي دي درې شیان نجات ورکوونکي دي
هغه هلاکونکي شان شح مطاع، هغه بخل دی چې خلک یې تابعداري کوي، چې بخل وایي ستا نفس شی خیرات نه کوي، ادې بس تابعداري کوي، دا سړی هلاکوي. وهوان متبعه، او هوا چې دی هغه د مخه کړي وي دی په پسې وي، دا هلاکونکي دی سړی هلاکوي. واعجاب المرء بنفسه، او څوک عجب کوي یو سړی په خپل نفس سره چې زه نو عجب به ښه سړی یم، خپل ځان ته عجب ورته پیښیږي. او هغه چې نجات ورکوي سړي ته خشیت الله، بیره د خدای پاک څخه ده، فی السر والعلانیه، په پټه هم د خپل خدای پاک څخه بیریږه، د خلکو مخ ته هم د خدای پاک څخه بیریږه. مه په پټه ګناه کوه، مه په لڅه ګناه کوه، خپل خدای پاک راضي کوه، داسې عبادات کوه چې خدای پاک په راضي کیږي. بیا د بندگانو سره داسې چلند به کوو، داسې ژوند به کوو چې نافرماني د خدای پاک سره نه یې پکښې کي. که نافرماني پکښې کي و بیا هغه نه کوو، د بندگانو سره هم بیا اشناف نه کوو، خپل خدای پاک څخه بیریږو، د هغه د وامه څخه داسې کار نه کوو. والقصد فی الغنا والفقر، او میانه روي په غنا او فقر کې، دا سړی ته نجات وربخښي. میانه ژوند کوه، که خان یې که فقیر یې، خپل ژوند میانه وساته، په ټول امورو کې د ژوند میانه روي کوه. او العدل فی الرضاء والغضب، د عدل څخه کار اخله، که راضي یې که په غضب کې وي، دا سړي ته نجات وربخښي. دغه درې شیان بیا نو الله جل جلاله چې دغه شیان خو موږ تاسې را نصیب کړي، دا خو د نبي علیه السلام مبارک توصیې وې، او الله جل وعلا شانه موږ ته په نن سبق کې وفرمایله: واما من خاف مقام ربه، چې څوک بیریږي د مقام څخه د رب جل جلاله، چې د په حضور کې درېږي، ما سره حساب و کتاب کول کېږي، د دې قضای څخه بیریږي، نافرماني باره نه کوي، خپله دوسیه نه درنوي. ونهى النفس، او منهي کوي خپل نفس اماره عن الهوا، د اتباع څخه د هوا پر نیلي نزي، بلکې تابعداري د شریعت، د قرآن، د استاذ، د مور پلار کوي په حق کې. فإن الجنة هي المأوى، بیا نو جنت چې دی مأوا زایده ده. بل خلک به راتلل د ورځې د قیامت کله ده او کله ده، منافقین به هم دغسې کول، بیا به د استهزا پر ډول ویل. نو یسألون، سوال کوي که د تا څخه ای نبي علیه السلام مبارک عن الساعة، د ورځې د قیامت، ایان مرساها، څه وخت د ورځ د قیامت قائمیږي، څه وخت یې قائمېده دي. نو فیما، په څه شي کې انت ته من ذکراها، د یادو د معلومات څخه د دې ورځې د قیامت یې، چې ته به دې ته بیان وکړې، خو ته هم نه یې خبر. ورځ د قیامت خو راتللې الله جل وعلا کوي، او وخت د وقوع هم الله جل وعلا ته معلوم دی. نبی علیه السلام بارک ته خو نه دی معلوم. ته په څه شي کې فیما، په کوم شي کې انت ته من ذکراها، د یاد څخه، د معلومات څخه، هذا د ورځې، یعنی لیس عندك علمها، علم یې ستا په نیز نسته چې ته دې ته ورشې. الی ربک، رب لره ستا منتهاها، انتها د علم د دې ورځې ده. لا يعلمه غیره، بې له یوه خدای پاک څخه بل څوک علم نه لري پر دې باندې څه وقایمیږي. یو سړي ته دا فکر پیدا کېږي کله چې زه مړ کېږم، زه به مړ شم. نو یو سړي ته دا فکر پیدا شوی چې زه خو مړ کېږم، نو ډېر په غم اخته دی. شپې بیده شو، یو سړی په خوب کې ویني، دی ورته وایي زه خو مړ کېږم، هغه دا 5 ګوتې ورته ونیولې. دی چې راکښېناست ډېر په فکر کې ورک دی، چې دا خو ولا 5 ورځې وخت راکړي، 5 ورځې بعد مړ کېږم. نو در هغه یې لا غم پسې زیات شو. خیر خو ته راسه وبګرځېږم، شته علماو چې دوی څه تعبیر راکړي، خو ګرځېدي چا تعبیر نه سوی کړی. په امام صاحب مبارک ته راغلی، امام صاحب مبارک ته چې راغلی، دا خوب یې ورته ویل، داسې براغه ورته ویله امام صاحب مبارک، دا یو آیات شریف دی، 5 شیان پکې ذکر دي، د هغه څخه بیله یو الله جل وعلا څخه بل څوک خبر نه دی. هغه دا دی: ان الله عنده علم الساعه، په نیز د الله جل جلاله علم د ورځې د قیامت دی، د واقع کېدو ورځو تعین هیڅ چاته نه دی معلوم بې له خدای څخه. عنده علم الساعه وينزل الغيث، الله جل وعلا باران نازلوي، دا نه معلومیږي څو ساعت کې نازلوي، مفید باران دی، ګټمن باران دی، ګټه کوي، په مځکه په رګو کې درېږي که نه درېږي، څو ساعت کې دغه کېږي، خو الله جل وعلا سره علم دی. او بعض اټکلونه وایي چې باران کېږي یا نه کېږي، د ساسکو معلومات نه درکوي، د مفیدو دا معلومات نه درکوي. وینازل الغیث او یعلم ما فی الارحام، خدای پاک عالم دی هغه چې په رحم کې دي د مور. بیا وستا تلویزیون یوه نر دی یا ښځه دا شی معلوموي، خو دا نه معلوموي چې دا به بیا ژوند وکړي که بیا نه وکړي. آیا دا به مستوي الاعضا وي که ناقص الاعضا به وي؟ آیا دا سړی به نیکبخته وي که به بدبخته وي؟ آیا دا سړی به څو عمر لري په دې دنیا کې، څونه ډوډۍ به خوري، څونه بیا دی مړ کېږي؟
خو په دې باندې یو الله جل وعلا خبر دی. عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام چې پر رحم کې کوم شنه خدای پاک مکمل علم ورسره دی. وما تدري نفس خبر نه پرې نفس ماذا تكسب غدا سبا څه کسب کوي دی. وما تدري نفس نه دي خبر نه بأي أرض تموت پر کوم ځکه باندې دی مړ کېږي چیرې ښخېږي. په دې پنځو شیانو هېڅوک نه دي خبر غیر دی خدای پاک. ان الله علیم خبیر په تحقیق سره الله جل جلاله علیم او خبردار ذات. نو دا چې ورته ویل سړي کې وینه جاری شوله مخې پر ورشتو کې روښانه شو چې درشتام دا خو غیبي شان دي په دې کې زه مړ کېږم دا خو یو خدای پاک معلوم چې زه مړ کېږم بل څوک نه خبرېږي. نو ته څه اوس ما تازه بیانه کړي شیطان کافرو سره ملګري سي عبارتونو کې دغه ور ډیر کړي. نو دلته هم الى ربك منتهاها رب لرستا چې د انتها د علم د ورځې د قیامت دی بل څوک په خبر نه دی. البته علامې نبی علیه السلام مبارک بیا ویلي دي. نو انما خبره خاص دا بل نه ده انت ته چې نبی علیه السلام مبارک منذر او تبرونکی یعنی ګټه رسي انذار ستا من و هغه چاته یخشاها چې بیریږي د دې ورځې د قیامت. ته به خلکو ته نصیحت کوې بیان به ورته کوې د دې ورځې د قیامت حول او دبدبه او دا حالات به ورته ورښیې. خو ګټه چې رسوي دا ستا انذار و هغه چاته دی چې بیریږي د دغې ورځې څخه. څوک د ورځې د قیامت څخه بیریږي هغه نصیحت باندې ګټه اخیستلی شي هغه پر قرآن ګټه اخیستلی شي هغه د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم پر ارشاداتو ګټه اخیستلی شي هغه د علماو فقهاو پر اقوالو باندې ګټه اخیستلی شي. ولې د دغې ورځې څخه بیریږي د دغې ورځې دپاره چې کوم د نجات لارې وضع سوي دي هغه زموږ ستاسې په قرآن او حدیثو او شریعت کې وضع سوي دي. نو د هغه ځای څخه به موږ اخذ کوو بیا نو نجات پیدا کولی شو. نو ګټه هم چې واخلو هلته به موږ ته نجات پیدا شي. نو بیا دا ورځ د قیامت چې راسي کأنه ګواکې هم دا منکرین د ورځ د قیامت یومه په دغه ورځ کې یرونه ګڼي به دا ورځ چې لم یلبسو دي درنګ نه دي کړي په دنیا کې یا په قبرو کې زرونه کلونه به په قبرو کې تیر کړي او دا د دنیا ژوند خو نو در قبر در هغې لا لږ دی دلته خو چې ډېر څه سل کاله لا نه وي. نو دوی په دنیا یا په قبر کې ژوند نه دی کړی الا عشیة مګر عشیه یو د ماښام یې تېر کړی دی په دې دنیا یا په قبر کې او ضحاها یا یو ساعت د ورځې دا یې تېر کړی دی. داسې به هغه د ورځې حیبت او اوږدوالی په دغه کچه باندې به وي چې دغه ژوند مازې یو ماښامګۍ و یو ساعتګۍ ورته معلومیږي به د قبر دا پراخه ژوند به مازې یو ساعتګۍ او ماښامګۍ ورته ښکارېږي. دا یو کوچنی ماښام پر موږ راغلی دی یو کوچنی ساعت پر موږ راغلی دی نو ژوند مبالا ټوله خلاصوی دی. او حقیقت کې دا ژوند ټوله داسې یو ساعتګۍ دی. په انسان کې اصل نیستی دی عدم دی استوال دی نیستی ده وجه په زرونو کلونه خدای پاک د مځکې او اسمانونو دا پیدا کړي و دا نظام موږ تاسې نه وو. بیا څو زمانه دا راغلي بیرته ځو بیا به ډېره زمانه نیستي یو. نو حکم اکثر لره دی اکثر نیستي دي. نو هیڅ شی نسته بې له یو الله جل وعلا څخه کل من علیها فان هر شی فاني دي ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام باقي به یو ذات رب جل جلاله. انو هغه وحدت الوجود کې چې اولیا ګډیږي وحدت الشهود کې چې ګډیږي نو هغه هم یو مقامات دي. امام رباني صاحب مبارک زه یو مکتوب یې جوړ کړی دی په هغه کې ویل وایي دا وحدت الوجود مقام چې دی دا په هر سړي سر نه په خلاصېږي او نه په پوهېږي. دا خو لم یذق لم یدري څوک چې د یو شي سکنه ونه کړي په هغه باندې نه خبرېږي. نو وحدت الوجود د هغه د خدای دوستان دي هغه یوازې د رب جل وعلا وجود وایسته دا نور شان لکه نیستي چې وي لکه عدم چې وي لکه هیڅ شی چې نه. نو دغسې اصل په ژوند کې دا دی چې بیا هلته ورځ د قیامت ته دا ژوند مازې او مازدګرۍ او ماښامۍ او ساشتۍ ورته معلومیږي چې داسې راباندې تېر سوی دی. اصل ټوله اخواته دی ابدي ژوند بیا اصل دی هغه ژوند دی او دا ژوند نه دی. نو په دې سره باید اثر الحیات دنیا مختاره کېده د ژوند د دې دنیا باید سړی ونه کړي چې هوښیار یې هغه داسې کار نه کړي عقل نه کا په دنیا باندې غرض دنیا سره کوم کار نه لري هغه د آخرت سره غرض وي چې اخوا روښانه کړي. نو الله جل وعلا دې موږ تاسې دنیا او آخرت سره روښانه کړي. الله جل وعلا دې دنیا او د آخرت د عذابو مشکلاتو څخه موږ تاسې وساتي. الله جل وعلا دې موږ تاسې څخه راضي سي. وما علينا الا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين.